یار کوه کنه داسې روان یې ته به ویل لکه د اس پیدانګونه به اوس په در راغورځولي وم زه په نیغه لار روان خو ته په کږه روان دی ماشاءالله ماشاءالله نو سترګې دې خوا که ګورې نه نو ولې ګوره چې ښه شی دې ولیده نو ماشاءالله به ورته ویې د نظره کېږي نو مهرباني کاکا کاکا راته مه وایه د خدای مسلمانه زه خو لا اوس د 18 کاله یم ته خو زما د پلار په ځې د 18 کالو رقم دی راغلی بل دا ته خوب ونې که څه خوب نه یم خو د اوسني هلکان ټول میکاپونه کوي تا ته پته نه لګي د جنکو نه زیات دغه کوي نو باندې کاکا تم کې څه ماشاءالله مې ډېره ښکلې خوشبویي ده نصیږي که نه دا راته ووایه چې په دې غرمو کې ګوره مه ګرځه کاکا دا را کرمنمانه راغلی نو ووتمه څه یې کړل خو زه دا راته نه ویم نه نو څه دې څه کړه نه دا راته نه ویم بس پرېږده خو بچې ګوره ډېره زیاته ګرمي ده په دې ګرمو باندې مه ګرځه ګرمي ده ډېره زیاته او دا غرمه یې ده دا موږ نه څه جوړ کړو زه کاکا مې مخکې ته مې ډز کوي خو دا خبره به زه تا ته وکړم کلي کې ګورې بل چاته ونه کې نه نه خدای شته کوی چاته یې وکړمه څنګه دې واحد حسن دا یاسري اخو نازکه لاړو ته غم مه کوه د ده به زه غوږونه وباسم دا وګوره څومره ښکلې ما ورته یاد نه کړي ګورې ما پسې به کور ته راشي نه نه تا ورته ولې یاد ومه دې به زه نن پوه کړم خو چې کور ته تا پې ول داسې ور واغوشته ولې ته واحد حسن پېژنې ستا څه دی ویم یا بچې زما زوی دی که نه دا دې څو کاله دا خو دې ښه کار وکړه چې راته دې ووایي نه نه دا بل واحد یادومه بل لاره کې کور نه دی یو د فرخادي غزوی یو بس بس زه پوه شم ستا زوی خو تش واحد نه دی که نه فرخادي غزوی راته یادومه یاد نه کړي چېرته نه نه ستا چې راته ووایم غم مه کوه زه به تا نه شرموم راځه چې ځو چې بوتل د باندې اوس کوم وایي رښتیا دی کاکا زه بس راځه زه سیمټۍ ته راځم پاکه دوا کوه یاسر کور کې نه ورځم بس خدای دې خیر کوي نو هلکه دا ته کوم خواږه شوي السلام علیکم بابا وعلیکم سلام څنګه چل دی ټیپو سلطان راغلی تا پسې یو ګنټه وشوه چې زه راپسې ګرځم که نه یو نه تپوس وی ولې تا ته پته لګي چې زه یو 10 منټه نه که نه نو د مور او پلار په اړه باندې څه تېرېږي اولاد خو ډېر خوږ شی دی که نه خو تاسو څه نه خبرې خو چې کله درنه په خپله پیدا شو بیا به درته ووایم بچې بابا ما ته هم پته ده تا ته پته نشته که زما خبره خو واوره که نه ګوره ګرمي م د کور کې هغه بل پکې هم ګډوډ دی نو ګوره دا دې واخېستو دا مې دله واغستو دا خو دې واخېست خو دا چپس مه خوره پکې درکړه دا مه خوره ګوره دا ډېر خطرناک شی دی بیبي مې راوړه که نه نو ما زه ځم کله کله ماسخوتن کې اکثر او د بیبي خوریم دا چبیڼې مبیڼې لګي که نه دوکاندار نه راته لوی خو دا مې راته ووایي چې نوره د باندې سودا بندومه ښه نه په نغدو مې راوړله چپس ورو بوتل یې پکې شته په نغدو ته کېږه دا پکې نه ټیک دی بس داسې کار وکړه ته چېرته ځې مانځله روانو جومات ته ګنټه خو تا پسې وګرځېدم ښه داسې کار وکړه ته مانځله لاړ شه دا پکې ماله راکړه چې زه یو سم بابا نو دوسته څنګه ته مانځله لاړ شه چې ته راځې دا پکې ما کور کې لګولې ښه ده سیده کور ته ځه بیا چې دا لومپران څه خوشې نه شي ښه ته روان شه ځه او دا شی نه ګوره مه خورې ډېره نه نه بس د دې په دې باندې ته په نشیسته راغلی چې مازدیګر کې زه راځه ګورم کېدای شي وړولی چاله ورکړم ځه زه راځه ګورې ته زه روان شه راوړمه کور ته دا خو ماته نازکې ویلي وو چې زما دا تراخه چپسو او پکې رانه یاسر او خالد خرڅ کړی دروړم یې ښه خیر هسې نه هغه بل ورې کولاو دی او که بند دی زه روزه که نه څوک یې درالم چغې مه وه چغې مه وه وای السلام علیکم وعلیکم سلام څوک شته نه نه څوک هم نشته مې کارونه پسې لېږلي دي ښه دې کړي دي ولې دې راوړو مړه نه به دې راوړو دا واده وای نو دا دې څه له راوړو ونیسه نو اوس به څوک راشي کوڅه ده که نه ستا ځان له غریبي ده مړه دا پکې خو راکوس که که نوګېدله ماته کړه صندوقونه ډک کړي دي رښتیا مړه نه به دې راوړو مه کوه بیبي اگر وز ویلي مونږ ته به لګېدلي زار تار یم پکې چولې دې وګوره
سوچ پکې نو سوچ هم پکې چولې دی ګړې وړې وی لګیای ولې دا هغه پکې رته تو ګوره خو داسې تلو راتلو وای دا د پټ لوړ سم دا هغه دی رنګ یې قشانته دی نو رنګ پسې مزه ها پکې ته وګوره وای بغیر بجلی نم تعویض جوړ څنګه ښکلی دی مړه نو ستا ځان له غریبي ده دا دې ولې راوړو چا وی په دې به تا د دنیا پیسې ورکړي چا وی چې زما غریبي ده تا ته پته نشته څنګه چې ښه هغه بوډا بوډۍ څونه پیسې ایښي ځان سره نو ستا واده دی د خیره ایږدلي دي که نه مالو پې خشته سرې جوړېګانې او کالیګان کوي زما واده لې هم نږدې نو څه لیخي دي بای ځان له به ګور کپن لیخي کنجوسان دي هم دقسې پتې پاتې کېږي نه چې پاتې شي تازه په مزې کوو که نه مړه هغې پورې د الله نه پاتې خو دا کېږي اصل لږې لږې خو به دې لګوو که نه څنګه مړه نو تا ته چا وي چې زما ځان دې چپس هم- چپس راوړه ښه تا ته چا وي چې زما خوښي یو لکه زما د پته درته شته مړه مینه دې را سره شته خو هسې بله ورځ ګل روغ ته په لار کې ولاړ وې ګلروخ چېرته ده راغلې الا خپله کوټه کې ده مړه بس پرېږده ویده ده زه به لاړ شم وی راغلې نه وي چې بیا لاړې مه ګوره که نه وی راغلې نه وي چې بیا لاړې وی راغلې نه وي د یوې شپې مسافره دي راتګ نه دی مطلب سه راځه ګل رخ خاصم زما په سلا په مسلات تاغې ته پته ده راځه چې شربت پوکې نه بیا به شي ما ته پته ده چې هغې ته ډېړه خیري خیري کېږي ځکه وی چې بیا به شي خدایه پته پاکه ده پته ده پیژنه مې د دغه پوندو نه دی پیژنه بیا سره هغه بل به اوس راشي که نه د هغوی غم دی را سره که نه هغوی ما کار له لېږلي دو چې کار پوره یې په څلورو نه به نه چې کارونه مارونه د هغوی نشته دی ځه راځه که نه ځه لاړم ښه ښځه دې نه به د یو اغشتې وکړه لاړم خیر دی که نه لاړم بس ځه یا الله څومره مینې ده را سره الله دې کامیاب کا د پلار په کور را سره دومره مینه کې که نه بیا په خپل کور کې هم را سره دومره مینه کې الله پکې خو سم دروندوس به دا ما سره څوک وچپې وای مورې وای لاړه ما ووې چې دا به دا وګوره په دې غرمه کې به ته پسې کم دی ګرځم هغه هسې وایي بدعمله زوی چې مړ شي پلار تې خلاص شي لکه غاښ چې په ویښتو د درد خلاص شي ارشاد مرچکې ماما واه دې ته شی دی لوخړه دې کړم ته بیا ووایه هلکه دا مخوکه به دې اوس دا چې وم چې لوخړه دې کړم زه پسې یم او دا ته پسې پلار او زامن بدماشان دي اوس خدای کو په ایمان کمزولی مې وې که نه تا به لیدلی خو رانه مشر چې سمه خبره چاته نن سبا کې نو سر دې په ګټې ولي دا راته ووایه چې واحدتن خو م نه و لیدلی واحد حسن بس خو مونږ ګرځو ته به بیا تپوس که بیا به کمپلیکس ته دی د اوس نه بېلچې کودارې تېره که چې خبره له وکنې مړه تاسو ته ګوره دې سرونو ته مو ګوره خو خو چې ته شو پسې ګرځې اوس به بیا ته لډو کوې یا به ته لامبلو لځې ګوره په دې ورځو کې د سیندونو خواله مو ورځې راشه بېګې په خبرونو مې کتل 15 لکانې وړي دي تاسو خو په ځان نه پوهېږئ ته مونږ ته مسئلې کې اختصې ته غوږ کېږده هغه زوی دې پویه که پخایا کې پویه که خو ته نشې پوهېدلی بل بیا مونږ له راکړه چې مونږ یې یم که هغه پوهېدې که نه نو زه به داسې در په در ګرځېدې نه پوهې که په پوهېدو خو زما د اړه څښه که نور ورته څه وکړم د دنیا نصیحتونه ورته کوم چې کار کوه چې ته دا کور نه آباد کړم مرچکې ماما کلی ګاونډ دی او سړی پوهه که په لارې کوڅو کې به ښځو ته ګورې نور نه په ایمان کې دی زما ګوره داسې دماغ دي که نه چې یو پیرې کار پرېښودم ته به مې ورته وجې مطلب دې سره د مطلب خبره کوه مطلب مې دا دی که تا خو دې خو سبا وکړه کلي کې بدنام شي نه چې بده خبره ده اورې اول نه یې پوهه که هلکه کور څنګه دی کور زوی خو مې دی که نه دا خوله دې ویم سمه خوا ته وه د هلک پوهې که ښه تا پویو که نه مرچکي مور او پلار ته خو د دوی ګناه نه ښکاري که زمونږ هغه خوره کېده کله ورته په لاره ولاړې کله ورته مړه بس نه دی د کوره تې نه شو وتی مرچکي ما مونږ ته سوال کوو مینت کوو شرموی ما چې دا لکه خدای دې پوه کړي زه بیا څنګه پوه کړم ما له خو یم د اړه څښاک کوو چې ته د کار قصبې کوو ورته مې ووایي نو دا کور به آباد کړم چې اوس کار روزګار نه کوي که نه نن سبا خو چې د چا کور ته ورځي نه هلک څه کار کوي سبا کې څونه ویلې دي رانګې څنګه دی پورا شرمول دي په اوتو ګیر که په اوتو ویې تړه ویې وهه او د کټ په لنګې پسې وتړه او د کټ په الټه که او د پاسه په خپې کې د توبې تي وباسه والو سره خو ښه رانیږي سترګې وچلېږي ته راشه په دې جیل کې چې دا کوم کسان دي که نه هغه ترې راخلاص شي نور هم پسې یو په دور وران شي مرچکي ما ته نه وښیه دا ته څه نه تا یارولې دغه وال نه دي دا ته چې کوم یارې را نه دي وال مړه
دا څه خبره لکه ده؟ یو کونټه مې په بل ماته کدا مې بل دا واغسته تاره کټ بازو ته والې ده هغه نه ماتي زه ته داسې ودرېږه او ستاله را بغوم دوه ډبرې وام چې توبې به وباسې چیکه ته چیکه ماما اوس په لکه نه مرشکي ماما دا قصه نه ده دا قصه را بېغمه کړه مونږ دا صحیح ده دا بس دا سړی پوهه کا خو ته نشې پوهېدی مونږ دلته ګیله وکړه پېښ شو د سپینې ډکو خاطر دې کوو او بس ښه دا سپین ډکي به که خیر ماښام له توري ځکه خاطر د سپینو ډکو ختم شو ودرېد خپل زوی مې نه مني خلک پخوا چې به په ګیله کې سپین ډکی لګېدلو الله پاک و چې ماله تیاره دي او دا اوسني ځوانان دومره بې شرمه شو دا نه پوهېږي دا ټیک ده هلکه بس تاسو په مطلب د پوه شو رنګ ورکړه. کیسې راته مه کوه ګرمي له ګور مازغه مې د کور نه خراب دي تاسو راته په لار کې ګډې وډې ستورګزه وګوره دلته ګاونډیانو سره په چم ګاونډ کې به جګړې اوبې راخوشې کړي دي نو هلکه به دې کې به ودرېدو خو مانځله ترې نه شي تللی سپي یې دومره ساتلي سړی پوهه که خو پوهه نو که نه نو انشاءالله بیا به ویني لاس او خپه به یې دواړه ماتي ما ته پته ده مړه تاسو ته ګورو دې سرونو ته م ګوره دماغ چې ته بوډۍ والی دی خو جوخې والی دی دا ګرمي نه ده دا ټیک هغې والی دی دا چې زما ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین توقع یو لاکشیز در پیغمبران بخ صحابان بیان بخ یا اللہ مو بخ زما ابی دادا بخ خدای پاک یا اللہ روح کوینتو لمرو کو جوړ سټه سکون خوشاله ور یا اللہ مال راکی زما مور پلار لور خدای پاک بی حساب بی کتاب رزق راکی لحق حلال خدای پاک بی حساب بی کتاب پیسہ راکی لحق حلال خدای پاک زمون گناہونه معاف کړي خدای مونږ ډیر ګناهګار ډیر خطاکار خدای پاک معاف کړي خدای پاک خزمه اکثر غسرا چې خدای خاون تستغه خبر او خدای پاک د خاون نوم د خدای ما پیراته کې یا الله زه ډېر ګناهګار یم خدای ما معاف یا الله په دې خاون مې مخجوم راوکړي یا الله په ما مخجوم راوکړي یا الله پاک دا زوی مې د ښایسته روزګار خاون کې خدای پاک دا زوی مې ډېر نیک عمل مسلمان بس یا الله چې دا پلار په کټ باندې کې څه چل دی کړی ویم او به دې بخي دا بخل داسې اسان دي ټوله ورځ پردي غیبتونه کې او کومه ښځه نه چې خاوند خفی که نه د دې خو په قبر کې کېښودل دي او د پاسه پرې ایښودل دي اوس هم استاد دې دا دې په جومات کې لګیا و آمین ثم آمین یس سړیا خدای دې تباه نه کا پاغه دوا دې پی نه کړم هغه دوا دې راځي په منځو کې خرابه کړه تا دا نه شوي چې دا ښځه په مانځه باندې ناسته ده ویم ستا غمون ما ته معلوم دی لکه پردی چوتل کې په غلا زر ضروري بي له اول خو ګوره چې مونځ کوي زنانو له پکار دي چې یو سیټ ته په پرده کې ښه درانه خوږه لپټه په سره وه په بانځه کې دیارلس فرض دي له اول خو هغه زده کړه موږ سړي خو چې راته کور کې لګیو نو هغه راباندې بد لګي بیا دا استاد دې را مسلې خو اوري دا څه وایي نه زه خو نابود یم که نه نه په رکعتونو باندې پیږم بس صرف ته پیږې یا سړیا چې مې خوله مه راکولاوه ښه زما دا خوله بنده ښه ده څه به ووایې چې خوله کولاو کې ما ته د اصلیتونه معلوم دي په خپل عمر یاره بس په جانماز خو چې څه دوا وه خپل مور او پلار ته دې وکړه ته به وایې چې زما دا بس داسې کاپیران او هندوانو خدای ته پته ده چې ما ستا په حق کې کو دوا نه کړې نو بیا ما ته پته ده ما ته معلومه چې خیري دې راته نه کړې که نه دا خو زما د مخې لګیا شوې او کوم موس چې دا ځان ته خلاصوي وایي دا به په یو ښه چیړه کې راوتړلی شي او په دې مخ به یې دغه انسان ته وروغورځوي کو هر څنګه زه خو مونځ وکړم ته خو کیم نه ته خو زور سړی شوې خو مونږ قدر ته نه کې ته اوس ګوره دې ته دا ښځې جاهله ښځې خو سمه خبره ورته کې ما خو درته ووایي د خدای مسلمان د مانځه په فرایضو په واجبو په سنتو په دې لاول ځان پوه که نه زه جاهله شوم که نه او دا ته داسې تعلیم یافته شوې خو مکه زور دغه دې راټینګ کړی چې پخوا خو به داسې او پخوا به هغه صادقان و نیکان صادقان او صالحان خلک وو هغه ټول به جنت ته تللي او الله به بخښي دا اوسني
څه مونځونه دي او څه سبقونه دي چې څونه علم زیات شو هغه همره چې کوم دی نور لانجې مسلې ورسره سیوا شوې نوري لانجی مسلې بتا سیوا کړی ته به نوري لانجی مسلې کې شکر د خپل پنځه واړه وخت مونږ کوم تاجد کوم ستا په شانت نیمه چې سار بانګونه ویل کېږي او تا کلک د صادر د خپونه والا سره پورې اغوستي دا نه وی چې پاسم چې مونږ کوم دا به بله ورځ زه دې زوی له واده وکړم انګور به مې مونځ لپه چې تا ته وګوري وایي به چې سقر بابا مې ښه ځان شرمولې وایم زه کومه تا ته ځان نه ښیمه دا په ریا کې راځي ځم د شپې راپاڅمه یه چړیا تاسو خو صرف ښودانې کوئ ښودلو دپاره چېرې د ګاونډیانو او دا رشته داران مې ویني توبه توبه خدای مې په سر ګواه دی چې خدای ته دار څه پته چې زه خدای لکم کو نه ګاونډیانو لیکم دا قبر کې ما سره خدای حساب کتاب کوي کو دا ګاونډیانو قبر کې به دې پته لګي دا خو به هلته د عمل پته لګي قبر وي د جهنم د کندو نه یو کنده ده او د جنت د باغچو نه یو باغچه ده خو چې ځان سره یې دلته نسې یوړل خدای دې تا ته کنده کی او داسې خدای دې تا ته کنده کي ما دې ولې کنده کې او چې اور پکې بلې او لړمانانو او د اور ډکه یو تا پکې د ضرورت پیت کی تا به خدای زما په حق کې رانیسي تا چېرته هم زما حقونه نه دي برابر کړی داسې کار دی چې د سړي خپل حق دي تا کوم زما له خو چانه کمره کښېنه کیسې را سره مه کوه هسې ګورې مازغه مې موت کوه یو ګرمي ده ورځم لږ اوبه راله راوړه خو چې راته خبرې کوي بار چې ځای نه میکاپونه او څنګه او اوس ته نه پسخه شوملو ولامبې څخه بویونه ده نه دي تا نه پاک بوی چې دغه ډېره ده تا به خدای زما په حق کې رانیسي دا خو به هلته پته لګي چې تا رانیسي که ما او الله پاک غفور و رحیم دی زمر چکیه زما دا سپینیت تا پسې شه دا اوبه راوړې کو درشم نه پسې راشه را پس راشه